السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، د نور کله پشانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو بل عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، بعضې ملګري داسې وي چې هسې به یې څه د هغه زړه چاته سخت شوی وي، کور کې وي، مور او پلار ته، رونو خویندو ته، بچو ته، یا دغه رنګې په دوکان کې دی، دوکان والا خلکو ته، یا دغه رنګې چې کوم دی ګاهک راسي هغې سره صحیح خبرې زړه کول نه غواړي، یا دفتر کې دی د هغې سره صحیح خبرې کول صحیح نه غواړي او زړه یې سخت دی. دی وایي چې یاره زما دا زړه نرم شي، خلکو سره خوشطبعي وکړم. نو تاسو ته زه یو عمل ښیم. یو طریقه خو دا ده چې کثرت سره یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو وایي، ډېر وایي. او که چېرته داسې دنه نه کېږي نو بیا تاسو دا طریقه اختیار کړئ چې 309 مرتبه یا رحمانو یا رحمانو یو وخت ځان له خپله مقرر کړئ، که سهار وي، که ماسپښین وي، که مازدیګر وي، توجه سره وایي او په زړه کې دا وایي چې د الله د طرف نه زما په دې زړه کې هغه چې کوم دی نرمي الله رب العزت راولي او زما بدن صحیح کېږي او زه بالکل برابرېږم. انشاءالله یو څو ورځې چې تاسو دا عمل وکړئ بالکل طبیعت هم برابر وي، مسایل به ستاسو حل شي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.